واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. أما بعد دوستانو ډېر خبرې نه کوم چونکې وخت کم ده. کوم آیت مبارکه چې ما تلاوت کړه الله تعالی په سورت آل عمران 103 آیت کې وایي چې تاسو د الله تعالی په دین او اسلام باندې منګولې ولګوئ او په دې باندې راټول سئ، اتحاد او اتفاق وکړئ. نن دوستانو دا موږ او تاسو کوم ځای کې سره غونډ سوي یو، دا موږ او تاسو د اتحاد او د اتفاق برکت ده او ستاسو د هر یو د همکارۍ برکت ده. د تاسو ټولو نه خورا درنه هیله کوم چې همداسې همیشه اتحاد او اتفاق وکړو، یو بل سره همکاري وکړو او تر څو دغه ځای مو له لاسه ونه وځي. دوه خبرې کول غواړم. لومړی د مشرانو نه له هغو کسانو چې هغه سپین ږیري دي عمر زیات له هغوی نه مې هیله ده چې دا جومات او دا ځای به د دوی په حضور باندې ابادېږي، دوی به دلته راځي، دا په لمانځه باندې ابادېږي. تر څو دلته دوی باید چې راشي موږ ته ښې مشورې راکړي، موږ ته لارښوونې وکړي، ځکه موږ واړه یو، موږ به نه پوهېږو، خطاګانې به کوو. نو دوی باید چې دلته راشي موږ متوجه کړي او دغه ځای په لمانځه باندې ابادېږي. دویمه خبره مې ځوانانو ته متوجه ده، هغو ځوانانو ته خاصتا چې نوي راغلي دلته اروپا ته، لطفا له تاسو نه خورا درنه باندې هیله کوم دلته موږ او تاسو، ما دا خبره بار بار کړې ده، له دې سره سره چې د خپل ځان مسؤلیت لرو، دلته د اسلامیت او د افغانیت مسؤلیت هم لرو. موږ او تاسو باید خپلو کړنو ته متوجه واوسو تر څو خدای نخواسته داسې څه ترسره نه کړو چې موږ او تاسو د اسلامیت او د افغانیت د رنګبازۍ سبب وګرځي. نورې خبرې نه کوم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.